فخد پختونخوا په نګتون یما پختون یما. عزیزانو موږ خپلواک پښتونستان غورځنګ له اړخه راغلي وو. تاسو دا وینا کوو چې خپلواک پښتونستان غورځنګ څه مقاصد لري، څه سوچ دی، څه فکر دی. خپلواک پښتونستان غورځنګ د آګاهي او جرګې په لار په پښتنه خاوره د پښتو او پښتون اولنې حق ثابت لیدل غواړي. خپلواک پښتونستان غورځنګ یو آزاد تحریک ته ووټ غوښتونکې سیاسي پارټي نه ده او نه تاسو نه خامخا څه مالي مرسته غواړي. خپلواک پښتونستان غورځنګ د عالمي دستور مطابق د پښتنې خاورې په ټولو سرکاري دفترونو، نوکرو او چوکو اولنې حق ستاسو د پښتنو جوګه ځوانانو لیدل غواړي، ثابت لیدل غواړي. څنګه هغه داسې چې تاسو ګوري تاسو په خپلو بچو ورونو باندې چې کوم دی سبقونه ووایي، ښه ډیګریانې واخلي، خو بیا بېروزګاره ګرځي. یا خو به چېرته دوکان واچوي، یا به ریړه کې سامان خرڅوي، یا به کنډکټري کوي، یا به هینډ فیانې خرڅوي. دا ولې؟ دا ځکه چې تاسو د خپل اولني حقوقو نه یې خبر، نه تاسو خبر وئ او نه د خپلو کشرانو لپاره تاسو اوس خبر یئ. او د افسوس خبره ده چې ځان هم نه خبروئ. نو همدې سلسله کې موږ تاسو ته راغلي یو چې موږ د ستاسو د کشرانو د حقوقو نه، اولني حقوقو نه خبر کو. دنیا کې چې تاسو کوم ملک ته لاړ شئ چې ترقي یافته خوددار او خودمختار ملک وي، دا غزي د عالمي دستور مطابق، دا غزي د بنیادی خلکو چې کوم جوګه خلک دي، دا غي چې کوم دی په خپلو سرکاري نوکرو او چوکو اولنې حق وي. همدې سلسله کې موږ راغلي بل خپلواک پښتونستان غورځنګ د پښتنې خاورې په پښتنه خاوره پښتنو ماشومانو ته بنیادي زده کړه په پښتو ژبه کې راج کول غواړي چې دا د نړیوال دستور مطابق د پښتنو ماشومانو بنیادي او لازمي حق دی. دا ولې؟ ځکه چې موږ ته پته ده، بلکې دا تاسو وګورئ د دنیا چې څومره ترقي یافته قامونه یا ملکونه راواخلئ، که چاینا دی، جاپان دی، روس دی، یا داسې نور ملکونه دي، د هغې د ټولو د ماشومانو د هغې په خاوره به چې کوم دی د هغې د ماشومانو د زده کړې ژبه، بنیادي زده کړې ژبه خپله ژبه وي. وګورئ ولې؟ هغې ته پته ده چې ترقي چې کوم دی پوهه کې ده او پوهه په خپلې ژبه کې زده کړې سره راځي. ټیک ده وروڼو، همدې سلسله کې موږ تاسو ته راغلي یو. تاسو وګورئ زموږ په خاوره باندې چې کوم دی یو ظلم روان دی، زموږ ماشومانو ته چې کوم دی په پردۍ ژبه کې زده کړه ورکولې کېږي. نه ترې موږ خبر یو، نه ترې ځان خبرو، حالانکې دا زموږ مستقبل دی. موږ سره خو ظلم وشو، پکار دی چې موږ د خپلو کشرانو دپاره دغه وکړو، راپاسو خپل اولنی حق واخلو دی دپاره. که تاسو وګورئ اسلام هم دا وایي چې ستاسو اولنی حق که زکات اولنی حق ته نو ستاسو په اقربینو دی. نو وګورئ کوم خاورې ته چې تاسو لاړ شئ، سعودي ته لاړ شئ، بل ته لاړ شئ، چې کوم ځای ته لاړئ، هلته به اولنی حق دغه د بنیادي خلکو وي. ستاسو په اولني حق باندې نن بل غاصب دی، بل قابض دی. همدې سلسله کې موږ تاسو ته راغلي یو او یو خواسته ته کوو چې خپلواک پښتونستان غورځنګ سره په دې لړ کې ملګرتیا وکړي چې موږ د آګاهۍ او د جرګې او د پاڅون په لار دغه وکړو، د ستاسو د اولنۍ حق ترلاسه کړو. بیا تاسو ته خواست کوم خپلې ژبې دپاره، خپل قام دپاره، د خپلو ماشومانو دپاره، د خپل جوګه ځوانانو اولني حقوقو دپاره راپاسې زموږ ملګرتیا وکړئ. موږ تاسو نه خامخا څه مالي مرسته نه غواړو او نه تاسو نه ووټ غواړو. که دلته په پښتونخوا کې څه دي، په پښتونخوا کې پښتون ځوان سره د تعلیمات، سره د ډیګریانو در په در خاورې په سر ګرځي، هغه ته نوکاري نه میلاویږي. موږ تاسو ټول د دې ګواهان یو، بچي لرو، ورونه لرو. هر پلار لګیا دی په خپل زوی باندې کوشش کوي چې ښه تعلیم وکړي، شپه ورځ په ځان یې وکړي، د عربو سفر یې ورته وکړي. دا مصري خانې ګوره دې کې په کوم حالاتو کې دی لګیا دي، د خپلو بچو دپاره لګیا دي چې زما بچی یو ښه تعلیم وکړي، چې دی په راتلونکي کې یو ښه نوکري وي، چې یو سوکاله او خوشحاله ژوند تیر کړي. خو له بده مرغه چې کله هغه ته تعلیم هم وکړي، هغه ته ډیګریانې هم واخلي، خو هغه ته بیا نوکري نه میلاویږي. وجه څه ده چې زمونږ په خاوره، زمونږ په دې پښتنه خاوره په سرکاري چوکو او نوکرو د بل چا قبضه ده، د نورو قومونو قبضه ده. دلته وګورئ زمونږ ماشومان هغې ته په نورو ژبو کې تعلیمونه ورکړل کېږي، نو د دغې وجې زمونږ ماشومان چې کوم دی د تعلیم نه لږ لرې دي او د هغې راتلونکي مستقبل چې کوم دی هغه کمزوری. دا زمونږ د راتلونکي سباوون ستوري او دا یو عالمي یو ظلم او جبر زموږ پښتنو ماشومانو سره روان دی چې زموږ پښتون ماشوم ښوونځو ته لاړ شي، هغه له په پردۍ ژبه کې زده کړه ورکړل کېږي. د څه دپاره؟ د دې دپاره چې دا ناپوهه پاتې شي، ځکه چې پوهه چې کوم ده خپلې ژبې سره تړلې ده.
او دا ظالمان زموږ پښتنو ماشومانو ته د پردۍ ژبې د زده کولو لپاره نه خو دا ژبه زده کي او نه د علم زده کي. زما پښتون ځوان به ډیګري هم لري، تعلیم به هم کړی وي، خو بدبختانه دته سرکاري نوکرۍ نه ملاویږي. دا د بنیادي نړیوال حق دی، خو دا د دې بنیادي نړیوال حق نه محرومه دی. زه بل ورځ ما یو ویډیو لیده، په پنجاب کې یو پښتون ځوان چې په پولیټیکل ساينس کې ماسټر کړو، د ملکان یونیورسيټي نه هغه په پولیټیکل ساينس کې ماسټر کړو، او تاسو به سوچ نشئ کولی چې هغه څه خرڅول، هغه هینډز فري خرڅولې. هغه نه غلط تاسو کو چې دا څه وجه ده، نو هغه ته یې نو کرے خو نشته، زه مجبور یم هغه چې خېټه کوم څه غواړي کنه کور به څه چلی، نو غریب مجبور چې هغه هینډز فري خرڅولې. زما پښتون ځوان نن په خپل پښتنه خوره پښتو وسایلو کې یا به هینډز فري خرڅي یا په پنجاب کې چوکیداریانې کوي یا به تل ریډه لګولې وي.